محترمو، یو شاعر وای کسبی کمال کن که عزیزی جهان شوی، کسبی کمال کن که عزیزی جهان شوی، بی کسب و بی کمال نیارزد به یک جوی. حدیث شریف کی راضی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایی ما اکل عبد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده وإن نبي الله داود عليه السلام كان يأكل من عمل يده. دا د بخاری شریف حدیث ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای وای بنده هیڅ کله له هغه خوراک نه غوره خوراک نه ده خوړلی کوم چې د خپل لاس د عمل په نتیجه کې لاسته راوړی وي. کوم طعام خوراک او خواړه چې سړی په خپل لاس ګټي او له حلال طریقې لاسته راوړي له دې نه وایي غوره خوراک بل نسته. د حدیث مفهوم دا ده. او د الله جل جلاله یو ګران پیغمبر، یو لوی نبی حضرت داود علیه السلام، هغه به د خپل لاس د خپل عمل نه د خپل لاس نه له مزدوري نه یا د خپل عمل نه چې کوم شی لاسته راوړل هغه به یې خوړل. حضرت داود علیه السلام یو معظم پیغمبر و د الله تعالی او په عین حال کې باچا و باچا، خو هغه بل بیت المال نشي نه وړ، لوس پنینه به زغری جوړولې او بیا به له هغه طریقه ځان ته پیسې پیدا کولې. ا د ژوند د معیشت طریقه یې دغه سی ولا. موږ تاسو وینو په اسلام کې د خپل لاس د مزدوري یا په خپل لاس د حلال کمایي لدینا بهتره بل نسته بل عمل. ځکه الله تعالی ته هم هغه عمل ډیر محبوب ده یا هغه پیسې ورته ډیره محبوبه ده چې سړی له حلال طریقې په خپل لاس ته راوړي. الکاسب حبیب الله، کاسب دوست خداوند است. کسی که کاسب است یک کسبی را یاد داره، یک کمالی را یاد داره. او می فرمایا دوست پروردگار عالم است. اینجا همین محفلی را که محفل فراغت این به خاطر چی منعقد میشه؟ به خاطر اعزاز و اکرام و تشویق و ترغیب و قدردانی از اساتذه این حرفه ها. ما هم از اساتذه خود، از مسئولین این مرکز و از مسئولین این مؤسسه قدردانی میکنیم که این شرایطی را وزارت امور شهدا و معلولین مهیا ساخته، شرایطی را برابر کرده و مؤسسه محترم همکاری مالی نموده ایجا با ما و در نتیجه ایشا امو از هموطنای ما معلولین و ورثه شهدا که همانا اکثرتشان ایتام هستند، اونا ایجا چند تا حرفه را یاد گرفتن. کسی که صاحب کمال باشه، کسی که یک حرفه را یاد داشته باشه و باز از او طریق پیسه حلال به دست بیاره، این مثل که رئیس به عمومی محترم رئیس فرمودن، این یکی خوش صاحب کمال میشه، به یک معیار میرسه، صاحب یک معیار میشه و جانب دیگه بجای از اینکه بار دوش جامعه بگرده، بجای از اینکه به بیراهه سوق شود، بجای از اینکه در جامعه خدا نخواسته سبب بی‌بندوباری شود، سبب دزدی و دیگه کارهای
ناروا شوه، صاحب یک عزت و وقار شده ای. به خاطر که کسب و کمال این برای انسان کمال و عزت می بخشد. وقتی که تو صاحب کمال باشی، وقتی که تو یک فن و یک حرفه را یاد داشته باشی، تو از طریق همون فن و حرفه خود یک مال حلال به دست میاری، تو ثروتمند میشی، تو مؤثر میشی. باز در کدام درجه قرار میگیری؟ در حدیث شریف می آیا رسول الله صلی الله علیه و سلم می فرمایا الید العلیا خیر من الید السفلی، اما دست بالا که برای کسی چیزی میته از دست پایین قدر به مراتب بهتر است. امام ابو حنیفه رحمه الله، امام اعظم صاحب می فرمایا الاحتراف والکسب افضل من التوکل المذموم. یک حرفه و کسب یاد گرفتن این به مراتب بهتر است از توکل مذموم، که تو یک کسب و کمال را یاد نداشته باشی، در خانه خود دستی میگه خدا مهربان است بر ما میته، بیشک خدا مهربان است، ولی ما و شما باید از پیش خود رباط جور نکنیم، باید از پیش خود شیر جور کنیم که خودم همونطور به چشم بالا او را بخوریم و به دیگران بدیم. ما شما میبینیم افغانستان وطن ما شما، کشور ما شما، این 45 سال جنگ و ایرانی تیر شده، مشکلاتی بود گوناگون. به فضل خداوند متعال ما شما میبینیم در تمامی جغرافیای وطن ما شما، کشور ما شما کاملا امنیت است، هیچ کس سر کسی کار نداره. ما شما میبینیم حاجت به بیان نداره. زمینه بسیار با طریقه اولا و احسن و افضل برای ما شما مهیا شده که ما شما بتانیم کار بکنیم، کمال یاد بگیریم، درس بخوانیم، حتی آهسته ما شما به تکنولوژی برسیم، تکنولوژی جدید. این کدام گپی مشکلی نیست، استعداد داریم. همه هر واحد شما، هر کدام شما الحمدلله از استعداد فطری برخوردار است. خداوند متعال برای ما شما استعداد بسیار خوبی داده، ولی اگه ما شما از استعداد خود کار بگیریم، همونطور نشینیم بدون از اینکه ما شما منتظر دیگه باشیم، بدون از اینکه کار کنیم و منتظر دیگه باشیم. نولمان خبر اوگده سو خلاصه داده سی د خپل لاس ګټه په خپل لاس باندې پیسې ګټل، په خپل لاس باندې یو عواید ځان ته پیدا کول، دا په دې معنا نه دی چې زه خپل جیب ډکوم، نه، دا کمال ده او دا د دې لپاره ده چې دغه ټولنه او دا جامعه د موږ تاسو د اوسېدو د زیست جامعه دا یو لبل سره په معیشت او په ژوند کې دا تړلې ده. که چیرته داسې د مختلفو فنو حرفو کاسبین نه وي، دا د ټولنې نظام درهم برهم کیږي. یو چا موټر خرابېږي، یو څوک مریضیږي، ډاکټر ته ضرورت پیدا کیږي، د موټر مستری ته اړتیا پیدا کیږي، د دغه وسایل او ماشین آلاتو جوړېدلو ترمیم ته اړتیا پیدا کیږي، نو هغه به ته به هغه د مشکل ور طرفه کوي، هغه ته په یوه کې اجرت درکوي. نو دا یو داسې تسلسل ده چې دغه د موږ تاسې جامعه دا نور هم کامیابی ته بیایي. هغه اړتیاوې د جامعې په خپل کور کې رفع کیږي. دغه پیسې چې موږ تاسې ګورو اوس ډېر مختلف مصنوعات د له بهر هیوادونو نه دلته راواردېږي. که چېرته موږ تاسې د خپل صنعت چکته ناستو، د خپل فن و حرفت چکته ناستو، د خپل کمال و کسب چکته ناستو، نو آهسته آهسته د تاسې دا کوچنی کار، د تاسې دا وړوکی کار، دا به بیا یو وخت کې په غټه کارخانه باندې بدل شوی. او چې کله هغه غټه کارخانه باندې بدل سي، نو خو پوه شه چې دا پیسې په دې وطن کې دوران پیدا کو. دغه پیسې بهر ملک ته ولاړې نه،
تاسې دلته له یو جیب نه بل ته ځي، له بل ته بل ته ځي، او بل دې پوجې چې له بهر نه پلاستیکونه راوارد شي. موږ تاسې خپل معیاري مصنوعات جوړوو. نو هغه کار، کمال، مصنوعات او صنعت دا د دې وطن خپل ده، خو دا وطن دغسې له دغې لارې نه آهسته آهسته په پښو درېږي. ماشومان را به سوی خود کفایی میبره. از احتیاجی و محتاجی دیگران ما شما را به سوی خودکفایی آهسته آهسته میبرم. کسبی کمال کن که عزیزی جهان شوی، بی کسب و بی کمال نیارزد به یک جوی. حضرت امام مالک رحمه الله می فرماید، امام مذهب است، عالمی برجسته و جید است، مجتهد است. امام مالک سے می فرماید طلب الحلال فریضة علی مسلمین، طلب حلال بر هر مسلمان فرض است، ولی یک گپ دیگه است. از چی برمیخیزه؟ ما شما چی نتیجه میگیریم از این؟ نتیجه ای است، یک خو از بیکاری، از مهمل تیر کردن اوقات از این خودداری کنیم، کوشش کنیم که ما صاحب کمال باشیم، ولی باز همو کمال را در همو چوکات اسلام از استفاده بکنیم. اینطور نه صاحب کمال شدی، از پیشت یک مستری جور شد، باز میری دکان باز میکنی، باز همو کسایی که برای تو میآید، باز تو خدا نخواست چی میکنی؟ همین پرزه ای که با 20 روپا میآید و 20 روپا تو کار میکنی که 50 روپا شه، او را با 200 روپا سرش میفروشی. اما ماشین و اما وسیله را که برای شما ورده ده او کار 50 روپا است، یک 50 روپا حق الزحمه حلال خود بگی ولی 200 نگی. پس را باز ما شما باز مصداقی مقوله نمیشیم، یا ما شما عمل ما شما در عملهایی که محبوب بنیزی پروردگار است محسوب نمیشود، قطعا نمیشود. عملی که محبوب بنیزی پروردگار هست عملی است که اما به خاطر رضای پروردگار است باشه و دو ما شما از حرام پرهیز کرده باشیم، از حرام خودداری کرده باشیم. اینطور نه که ما دو باز عمل خدا که باید ما با 50 روپا کمال و هنر خدا بفروشیم او را با 500 میفروشیم. این باز خیانت است. باز بجای از که ما شما نفهمیم رسانیم به ملت ستم دیده، ما شما دیگه اونا را با مشکلات مواجه میسازیم. باز اگر تو میخوایی که از این کمال با وجه اصلا استفاده اعظمی کنی، در پیسه برکت بیایه، پیسه تا اضافه شوه، کار و کمالت به دیگم کمال برسه، از این کاروبار کوچکت، از این دستگاه خودت یک کارخانه کلان جور شوه، تو با انصاف کاروبار پیش میبری، با عدالت پیش میبری. با جای از که 200 روپا میگیری 50 روپا تو باید بگیری. باز ببین برکت 50 روپا را. والله کسی که بچل، با فریب، با نیرنگ، با دوکه 5000 میگیره، دو برکت 50 روپایی که بوده تو با عدالت و با انصاف میگیری، دو برکت از اینه و از پیشت گم میشه و با دیگر آها میره. خبری رانه وگده سوی خدای دیو که استاس خسته سوی نیست. نو الله پاک دی امارت اسلامی سلیمو تاسی الحمدلله یو داسې نظام ده چې په ټول وطن حاکم ده او دغه زمینه موږ تاسو ته برابر کړې ده. کنه د دې چا تصور هم نسوي کولای. موږ تاسو په هیګو دغه دلته پرسونل د موږ د وزارت ته دا د ملي بودیجې نه تمویلېږي. دغه تعمیر د دې وزارت د بیت د امارت ته د نظام ده، پرسونل د دې نظام دی او تمویلي منبع دغه محترم مؤسسه ده. په ډېر کمال صداقت سره، په کمال اخلاص سره د امارت مسؤلینو، شهیدانو مالونو چارو وزارت محترم او مشرانو، محترم رهبری دا زمینه برابر کړې د تاسو ته چې تاسو دلته درس وایاست، د تاسو هم د تقوا غم ده، د تاسو هم د کمال زده کولو غم ده. په ډېر الحمدلله شفافیت سره، نه په دې کې کوم هغه عام خلکو خبر د ډوک بوکس ده
نه په دې کې کوم شخصي استفاده سته، بس صرف هدف دغه شی ده لکه عمومي رئیس صاحب چې وویل دغه د موږ مظلوم خلک چې هغه یتیمان دي او معلولین دي یا د شهیدانو ورثه دي خو معظم خلک چې دوی د یو کمال چښتنان سي په تمامه معنا باندې وزارت او امارت دا کوشش کوي چې دوی ته هر نوع نورم ښه چاپېریال، ښه شرایط، ښه وسایل دا مهیا سي برابر سي. هدف دغه شی ده چې دا وطن د دې وطن دا خلک دوی د خود کفایي طرف ته ولاړ سي، دوی د په ځان بساینې لور ته ولاړ سي او دوی د یو کمال چښتنان سي. دغه هدف ده او د دې هدف لپاره هر نوع امکانات برابر کړي دي. نه په چا بوج شته او نه چاته داسې سخت شرایط شته چې هغه منجر سي شخصي استفادې ته قطعا الحمدلله نشته. نو په دا شرایطو کې د داسې مهربانه مسؤلینو تر شفقت لاندې د دوی تر موجودیت لاندې باید موږ تاسې داسې کمال زده کړو. ګورئ دا اوس تاسې یو عادي پکه دا یا یو عادي ماشین سولري ته اړولی کمال ده، خو نه د موږ توقع له تاسو نه دا ده چې تاسې د لکه عمومي رئیس ته ویل د دې وطن معماران څه تاسو استادان څه دا کوم خلک چې له دې کمال نه محروم دي هغه خلک تاسو له ځان سره واخلئ. دا هر یو د تاسو د دې وزارت لپاره او نهایتا بیا د دې وطن او د دې زوریدلي ولس لپاره د افتخار ذریعه او سبب وګرځي.